نموی پکار خوشالی زپخ پللار خوشالی زپخ پللار خوشالی خمار خوشالی هر ځای چې ګورو کونډې دي یتیمان دي. زما دغه خورکۍ هم یتیمه ده. دغه خلاتو خپل هغه شیرین پلار ترې اخیستی دی. هر ځای موږ ته درد دی، هر ځای موږ له یو کړاو سره مخ یو. الله دې رحم وکړي، الله دې وبخي. خورکۍ ته هر شی شته، هر شی سره یوسه ښه. غوښه د غوړي دي، هر څه پکې دي خورکۍ، صحیح ده. غم لکه خمار خوشالی مونږ یو ماتمونو ته جوړ نه یو وجشنونو ته جوړ سترګې مو د اوښکو پیالې زړونه مو غمونو ته جوړ زړونه مو غمونو ته جوړ نه یو د روزګار خوشحال داس باندې شي شي واګه د کاری دی ول سپری کړی دی اما چې دا وخت راکوټې صحیح ده ارڅ وړای شي زپخ پللار خوشالی زپخ پللار خوشالی. السلام علیکم. دا جمپر دی ولې راته شوی ده غریبي ده چې غریبي ده خدای مې راباندې دا وخت وکړه. غرمې مې چی پخه کړی وو؟ چای او غریبي چای او وچه ډوډۍ بس. دا خدای مې راباندې پوری نړۍ یو ځل خو ورانه شي واوره ادم خوري نړۍ واوره ادم خوري نړۍ. چې دلته راشه دلته راشه ستړی مه شه ستړی مه شه راشه غوښه ترې کوم غوښه جوړ تکړه طبیعت ښه ده. چې دې وخوړل اوس ډوډۍ دې چې وخوړه بچي چې دې وخوړل مړۍ وه بل دې چې وخوړل بچي بل دې چې وخوړل ما ته راشه. کوچنی ماشوم ده چې پوښتنه مې ترې وکړه څه دې وخوړل بچي وایي ډوډۍ مې وخوړله نور کور کې څه نشته. موږ دغه یو بسته تیاره کړې چې په دې کې هر څه شتون لري خو یوازې ډوډۍ پکې نشته. دا به دلته ورته کېږدو. دا هغه بهترین خلک دي چې کورونه یې خپله ګوره چې په کوم حالت کې دي. د بیګا او د سبا ډوډۍ نه لري. نن مو وغوښتل چې لره ساحې ته لاړ شو، په لره ساحه کې هغه مستحق خلک راجمع کړو تر څو هغوی دپاره موږ دغه صدقه ورسوو تر څو کور کې هغه ماشومان چې ډېر وخت به یې شاید غوښه نه وي خوړلي نو دغه الحمدلله خیر دوی ته خپل حق ورسېدل. زپخ پللار خوشالی زپخ پللار خوشالی. څوک شته؟ مور کور کې مې چې شته تاسې؟ والا کوي چې په کور کې درې بجو بجو شو کور کې دومره غلا نه وه چې د ګاین دغه ښځه سره وه یو جول مې دې ته خرڅ کړی 3 جولونه مې خرڅ کړ ترړه مو پر وړه که 15 شپږ کالي چا سره کته دوکانای ده نه سره وکړه قرآن دا غوټه خلکو ته ولې دغه شی په خوړه نه دی چې خوړل دي درواغ سره چې نه پر میخ در خوړېږي. مور دغه ماشومه دې په سره دلته چې ناسته ده دا شیال او د دین دا درمین کوله یو ته چې د په موټه په ځکه نو ستا په موټه کې زه په ځکه په کومه خدای مې راباندې مورې اوس مې چې درلودل چې مې پخول اوس چېرته اوس چې شی پخوئ نن دغه غرمې ټیم ده نه خو په خدای معنی چې نه قربانۍ ته تلل مور به مړه وه ور خبر وړي دا به خو یې سړی د وخت چې شته یادي لږې داره ګاټېلې خلکې ته شوي وا به سګېد واډه وکړه. زه خدای مې راباندې مورې دغه ځینې شیان چې موږ درکړله په دې کې هر څه شتون لري. دې کې غوړي هم شته، بنجان او مرچ او وږه او ګازرې او شلغم او په دې کې غوښه ده هر څه شتون پکې لري مورې. انشاءالله یو 2 وخته ګزاره دې پکې کېږي بیا خدای مې راباندې مورې صحیح ده. خدای فمان مورې. قدرمن لیدونکو تاسې د دغې مور هغه ستونزې هغه مشکلات واورېدل. دغه مور به سهار 4 بجې یا 15 بجې تله به مزدوري یې کوله د جلغوزي چې صفا کوي او دغه مزدوري به یې کوله. په کور کې وه
شله لور لري چې 3 کال نه شله د ځای په ځای پرته ده. د غرمې دپاره یې څه نه درلودل. یوازینی کومک چې ورسره کړی و خپلې پلارګنۍ ورسره کړی و، نور څه نه لري. یوازې د الله په تمه باندې شپې او ورځې سبا کوي او خپل ماشومان په یو شي او په بل شي غلطوي. همون داسې کوو خبره ده چې بېوسي ده وي، خو دومره ډېره نه، بیخي ډېره بېوسي ده، بیخي ډېرې ستونزې دي، بیخي ډېر مشکلات دي. الله دې په مونږ هېواد باندې رحم وکړي. هېواد مو د بلا ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. د هره ورځ داسې درد نه وي چې مونږ تر ماښامه پورې یا تر سهاره پورې ونه دردوي. هره ورځ مونږ دردونه ګورو. الله دې دغه دردونه نور ختم کړي. دغه مور رښتیا د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. که د چا وس رسېږي او کومک کول غواړي، نو دغه مور هم مستحقه ده راځئ چې په ګڼه د دغې مور لاسنیوی وکړو، تر څو یو څه دغه مړاوې هیلې را ژوندی شي او خپل بچیان هغه شله لورې درملنه پرې وکړي. دغه خپرونه نور په همدغه ځای پای ته رسوو. تر بله دا چې خپرونه چې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې درنه اجازه غواړو. خدای پامان. غم لکه خمر خوشاله، غم لکه خمر خوشاله.